جنرال سمیع سادات ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان د مخکینیو ځواکونو د انسجام بهیر پیل شي. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د افغانستان د مخکینی حکومت د پوځ یو جنرال سمیع سادات وایي چې د مخکینی حکومت له یو شمېر لوړپوړو جنرالانو، افسرانو او سیاستوالو سره مذاکرې روانې دي او په خبره یې د مخکینی افغان پوځ د بیا د انسجام بهیر به ژر پیل شي. ښاغلي سادات امریکا غږ ته وویل له اختر وروسته به د امنیتي ځواکونو د انسجام طرحه جوړه شي. موږ په دریو پوځي، سیاسي او مدني برخو کې خپل اقدامات پیلوو. نوموړي وویل چې د طالبانو ضد د دغې نوې مبارزې او انسجام یو مهم شرط دا دی چې هغه خلک پکې شامل نه وي چې د ده په خبره جمهوریت په سقوط کې لاس لره، په فساد کې دخیل او د مالکیت او مبارزې روحیه یې نه لرله. د دا خبره هم وکړه په دې نوي بهیر کې به هغه خلک نه شاملیږي چې پخوانی جرمي سابقه ولري. هغه زیاته کړه باید ځوان وي، ډیر پخواني او غله مو په کار نه دي. جنرال سادات د افغانستان د مخکینی حکومت تر سقوط لږ مخکې په هلمند کې د طالبانو په ضد د جګړې مشري په غاړه لرله او بیا کابل ته وغوښتل شو او د امنیتي چارو د تنظیم او انسجام مسؤلیت ور وسپارل شو. نوموړي وویل چې ځینو سیاسي مشرانو چې د نومونه وانخیستل تر اختر پورې وخت غوښتی او د ده په خبره د دغه مشرانو د پریکړې له څرګندېدو وروسته به د پوځیانو، سیاسي فعالانو او ځوانانو په ګډون د ټولو قومونو خلک د طالبانو په ضد متحدانه عمل کوي. تر دې مخکې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم د افغانستان د پخوانیو ځواکونو د انسجام خبره کړې وه، خو نور معلومات یې ورکړي نه وو. ښاغلي سادات وویل چې د افغانستان د مخکیني حکومت ځینې غړي د مقاومت له جبهې سره یوځای شوي، خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې آیا د دوی دا نوی بهیر به د مقاومت له جبهې سره په ګډه جوړیږي او که نه. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښې چارې.